کراچۍ ښار کې پاکستاني طالبانو بمي چاودنه ترسره کړې. راپورونه وایي د سیند ایالت په سرښار کراچۍ کې د ماړیپور سړک ترڅنګ پر پولیس چارواکو د لاسي بم برید شوی. په چاودنه کې یو پاکستانی پولیس ریحان سخت ټپي شوی. د چاودنې مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان محمد خراساني پر غاړه اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې له تیر یو کال څخه شاوخوا زیاته موده کې په کراچۍ کې د وسلوالو طالبان لخوا لومړی برید دی چې ترسره کیږي. د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د سالنګ لویه لاره چې د واورې ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه بیرته پرانستل شوه، خو چارواکي له موټر چلوونکو څخه غواړي چې د دوی لارښوونې په پام کې ونیسي. دغه لویه لاره پرون سهار د واورې ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ په وقفه‌یي ډول پرانستل شوې وه، خو پرون ماښام د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست نن شاوخوا 1 بجه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لاره د یادې ادارې د کارکوونکو په هڅه او له واورو پاکولو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه.